خیم د حدیث شریف مفهوم دی. موسی علیہ السلام یو پیر الله پاک ته وی یا الله پاکا من اعز عبادک عندک، الله پاک استا په بندګانو کې د ټولو نه زیات عزتمن ستا پنځ باندې څوک دی؟ الله پاک ورته ارشاد فرمایو من اذا قدر غفر، ار اغه څوک که هر څوکي که د هر ځای که جوړي که نا جوړي که مالداري که غریبي که هر پارټي هر تنظیم هر ډلې هر قوم هر زمانه سره تعلق ساتي، خو من اذا قدر غفر چې خو وس او قدرت یې باوجود د هغې بیا بل ملګري ته معافي کوي، نو سره د طاقت او د وس چاته معافي کول دی باندې د الله په نسبت باندې دا انسان عزتمند کیږي. مونږ او تاسو د انبیاء کرامو اخلاق ته وګورو. حضرت یوسف علیہ السلام دی ورونو میټینګ کړی دی، د والد محترم نه پچل ټګې باندې بار کړی دی او بیا لتی سکونه سپیړی کمیسه تیست دی کوی تیر تاو کړی دی د لوټو بمباری په کړی دا بیا خرڅ کړی دی. خو چې الله پاک څوک شته کوي ناغه څوک نشکول نشي. الله پاک هغه باچا کو چې کله دارونو وته محتاج شوی دی، اوس خو غریب کې راغلی دی. د یوسف علی السلام خو قدرت ته چې جیل ته کی بدلته واخلي انتقام ته والی، وګوره معافي دې تني بعض سړی ما معاف کړی دی وی خبره به سره نه کومه هغه خادي به مې سره نه بعضی معاف کړی ویم دی خو موکه ته وګورم موکه وګورم بیا به بدل اخلم. نه معاف کول دا چې په جبم معاف شي د ظلم بنیتی حسد کینا دا لری شي آینده غ سره مینا محبت می او داغه بارکه د کند کنستو نعوذ بالله داغه د پوزیشن ډاون کولو سوچونه او فکرونه بندنه کی. یوسف علی السلام غرونو ته لا تثریب علیکم اليوم، اومدا ټکی چې کله خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه صحابي سره جنډه وی الیوم یوم الملحمه، نن به موږ دا کافران پوټي پوټي کو جنډه ته واغستوي الیوم یوم المرحمه الیوم یوم المکرمه، نن د رحم او د اکرام ورځ ده. او بیا غي ته وی چې ګوره من دخل الدار فهو آمن، من دخل دارا فهو آمن ومن القى السلاح فهو آمن. څوک چې کور کې پټ شه بس هغه تم امن دی، چا چې توره کې خو دا غشي لیندو ډاله کې خو دا هغه تم امن دی. او بیا وی د تاسو تسنخ کارم ټول وتوی چې ته زمونږ ورواره اته زمونږ د کاکاز وی اته حلیم او رحیم درې پیرغی دا وی. نو محبوبت اقول کما قال یوسف علیہ السلام، زم تاسو ته هغه خبره کوم کم چې یوسف علیہ السلام کړی و چې لا تسریب علیکم اليوم، په تاسو باندې نن هیڅ ملامت یا نشته، ما ټول د الله پاک د رضا د پاره آزاد کړی پریخه معافی. د حضرت اکرمت هو بیبی د ام حکیم رضی الله عنها هغه ویجی زما خاون تم امن دی، بیا استا خاون لم امن دی، بیا خو تختیدل دی سو وثیقه و اعتماد پکار دی نخه. خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ول خپل عمامه السوداء خپل تور پټکی مبارک ورکړه د زنانه له هغه ترخ کې ونیو جدي طرف ته منډه کړه ا کشته کې سورشو من تختیدل کشته په ډوبېدو شو. نو چاوی یا لا تو اغسنی، چاوی یا منا تو اغسنی، چاوی یا غزا اغسنی، چاوی یا حبل اغسنی. نو چې کله دا چغې شروع شوې نو هغه ډریور ورته وی ان الهتکم لا تغنی ها هنا شیئا، دا ستاسو چې کوم الهه دي دي ستاسو اس مدد دلته نشي کولی، دلته دی نشي را رسېدی. نو لنډه دا چې حضرت اکرمت نو وی کزه الله پاک بار بوتلم نو زه به ایمان نه وړم. چې کله راغې سګوري چې زنانه ولاړه ده کیف انته ته دلته سکه څنګه هغه وته دغه شان ناغلې ما او راځه تا ته امان دی وینه خزه سنه چې ته مسله جوړ شي او د مرخ لیله مې بوزي وینه ګور دا وثیقه اعتماد کې پټکې مبارک را کړل. نو حدیث کې راځي چې کله دی راغې نو محبوب دومره زیات خوشاله شو چې ګور د عزت او د اکرام د پاره د خپل ځای نه را پاسې ده
دل رامنډه کړه او مرحبا بالراکب المهاجر مرحبا بالراکب المهاجر مرحبا بالراکب المهاجر. دی ورته نوی چې ته نعوذ بالله ګنې تښتېدلې او یارېدلې نه. نو مونږ او تاسو لم پکار دي چې بندل الله پاک ښه وس ورکړي او د ښه وس باوجود دی وی چې زه الله پاک خوشحالو ما راه چې د الله پاک په نس زه عزتمند شمه او خلکو ته معافي کوي. نو د حدیث کې وی من اذا قدر غفر چې د الله په نس لوی عزتمند انسان هغه دی چې ښه وس یې رسي او د وس باوجود هم خلکو ته معافي کوي. الله رب العزت ما او تاسو کې دا ښکلي صفت پیدا کړي او الله رب العزت موږ او تاسو باوجود د وس خلکو ته د معافي کولو توفیق راکړي او الله دې موږ تاسو په خپل دربار کې د عزتمندونو وګرځي. امين.